در دامنه پرصلابت کوه شیر دروازه، جایی که آسمان به زمین نزدیکتر است، باغ بابر همچون نگینی سبز بر دامان کابل می درخشد. این باغ تنها یک فضای سبز نیست، بلکه یک شاهکار معماری، یک روایت مصور از تاریخ گورکانیان و یک موزیم زنده از هنر اسلامی و فرهنگ شرقی است. در دل این باغ آرامگاهی است بی سقف و پرنور، جایی که پیکر ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار سلسله گورکانی هند، در سکوتی با شکوه آرمیده. وصیت کرده بود که پس از مرگ در دامنه کوههای کابل دفن شود، چرا که دل به زیبایی بیریای طبیعت این سرزمین بسته بود. و امروز مقبره ساده اما روح نواز بابر و یادمان زیبایی و عرفان بدل شده. دیوارهایی پوشیده از پنجره‌های ظریف که خورشید را مهمان اتاق پادشاه می کند. در بخش شمالی باغ مسجد مرمری شاه جهان قد علم کرده، یادگار عشق پادشاهی دیگر که با هنرمندی استادان سنگ تراش در ظرافت نقوش اسلیمی و خوشنویسی قرآنی تجلی یافته است. در آن می توان طنین اذانی را شنید که گویی هنوز از عمق قرون می آید. در نزدیکی ورودی باغ کاروانسرایی تاریخی جا خوش کرده، روزگاری مأمن درویشان و رهگذران و امروز خانه هنرمندان کابل. در حجره‌هایش نمایشگاه‌های صنایع دستی، نقاشی و خوشنویسی برگزار می شود. اینجا هنر هنوز نفس می کشد. صداهایی از دل تار و دوات، از میان گلیم‌ها و کوزه‌ها، روایتگر ذوق و سلیقه افغان هاست. د بابر بڼ چې د باغ بابر په نوم سره شهرت لري، اوس د کابل ښار کې په یوې لوی تاریخي پارک باندې بدل شوی چې ډیری خلک ورته د میلې او سیل لپاره ورځي. د څېړونکو په وینا ظهیرالدین بابر د ګلونو ډیر لیواله و. هر ګل او بوټي ته به په کتلو ډیر خوشحالېده. په شنه کبله کې به خپېلوسی ګرځېده او د ګل یوې پاڼې ته به ځیر و. د څېړونکو په وینا د 15مې پیړۍ مغول ظهیرالدین بابر کله چې د الغبیک د مړینې نه وروسته د کابل حاکم شو، نو د دې ځای هوا او باغونه یې خوښ شول. د یوې غونډۍ په لمن کې هغه شین بڼ چې پخوانۍ ونې لرلې او د چینې اوبه پکې بهېدلې او له دې باغ څخه د کابل ټول ښار هم ښکارېده، بابر به پکې خیمه وهلې وه. شعرونه به یې ویل، مجلسونه به یې کول او قدم به یې پکې واهه، تر هغه وخته چې بابر به په کابل کې و. د دې باغ د اوبو لاره یې سمه کړه او ناستې ځایونه یې پکې جوړ کړل. د بابر په اړه ډیر معلومات د لیکوال او څېړونکي ښاغلي شهسوار سنګروال خبرو ته تم کیږي. ظهیرالدین محمد بابر د شیخ میرزا زوی و او تقریبا په 1483 کال په فرغانه کې وزیږید. د پلار له مرګ وروسته تقریبا د 12 کلن و چې د فرغانې په حکومت
دته وسپارل سو او د تقریبا په 1504 کال باندې په کابل برید وکاو، کابل یې ونیو او له دې نه وروسته هند ته متوجه سو. په هند کې هم د پښتنو واکمنو واکو چې ابراهیم لودي دغه وخت د ډیلی پاچا و یا د هندوستان پاچا و، نو په 1526 کال په هغه برید وکاو او د پانیپت په جګړه کې ابراهیم لودي ووژل سو او د پاچا سو. د په لویه پخه کې د مغول او د تیمور د چنګیز سره تړاو لري، هم د مور او د پلار لخوا، او له دې نه پرته تقریبا کله چې د هند نیسي د هند د ګورګانیانو بنسټ هم د ده لخوا ایښودل کېږي. د شیر دروازې د غره په لویدیځو څنډو کې د بابر بڼ چې په ډیره لویه ساحه کې جوړ شوی نږدې 15 پیړۍ لرغونتیا لري او په 3 برخو ویشل شوی. لومړی برخه یې د مسافرو اوسېدو ځای، دومه برخه یې جومات او د بابر مقبره ده، او دریمه برخه یې زراعتي ځمکه ده چې ډول ډول ونې او د ګلانو بوټي پکې کرل شوي دي. پوهان رازقي نړیوال وایي کله چې بابر کابل ته راغی نو بابر دغه بڼ خوښ شو، نو د دې بڼ د لا سمسورتیا او آبادۍ لپاره یې کار وکړ او خپل ډیر وخت به یې همدې بڼ کې تېراوه. له تاریخي او کلتوري ارزښت وراخوا بابر بڼ د کابل ښار اوسیدونکو په ګډون ټولو افغانانو ته د تفریح یو مهم ځای هم دی چې له ډیر وخت څخه کورنۍ او ځوانان ورځي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شېبې خوشحاله تېروي. ښاغلی رازقي وایي چې د بابر تاریخي بڼ ډیر ښکلی جوړ شوی. دیوالونه چې ډیر لوړ دیوالونه وو، د خښتونه جوړ شوي وو، په رواقي شکل باندې ډیر ښایسته تنکاري پکې شوې وه. بل د دې د سړکونه د دیوال په خوا کې لښتي لرل، مثلا بارې لرلې، صوفې لرلې، مثلا باغچې لرلې، او هر بوټی میوهدار او بېل میوه د خپل باغ په یوه مشخصه حصه کې نال شوی وو. د ګلانو لپاره هم چې څو انواع ګلان دي د خپل مخصوصو صفو کې دا ګلان دغه شوي. دغه پورې په خپله د کانتینه پورې د چایخانې پورې 12 طبقې لري چې طبقه یا مرتبه چې اوس هم هغه باسازي شوې ده. البته هغه وخت کې پخه نه وه او خامه وه. د دې سړکونه هم ښه وو او سړکونه هم پاخه شوي وو. باید ووایم چې د دې دروازې چې معمولا عمومي دروازه یوه په غرب کې ده او بله عمومي دروازه د باغ چې ده د قصر لاندې د جنوب خواته ده، چې هغه سړک چې په خپله د جنوبي اړخ د دیوال نه پاس خیږي فیصل آباد ته ځي، چا پلاس ته بس په خپله بله دروازه ده، خاصه دروازه ده. دې دروازه هم قوانین په ډېر ښکلي سبک باندې دا دروازې د دې هم جوړې شوي دي. لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال وایي کله چې ظهیرالدین بابر په هند کې لودیانو ته ماته ورکړه او هلته د مغولو حکومت یې جوړ کړ، نو خپلې کورنۍ ته یې وصیت وکړ چې د ده مړی به په کابل کې خاورو ته سپاري، ځکه چې بابر په کابل کې ډیر وخت تیر کړی و او د کابل هوا یې ډیره خوښه شوې وه. کله چې په 1530 میلادي کال کې بابر مړ شو نو د ده 3 زامنو هندیال، همایون او کامران ترمنځ د تخت په سر جنگ پیل شو، نو له همدې امله د بابر مړی همالته په هند کې امانت خاورو ته وسپارل شو. کله چې د بابر زامن په خپلو منځونو کې د هندوستان د بادشاهۍ تخت په سر په جګړه بوخت وو، نو د لودیانو پاتې شوني پښتانه شیرشاه سوري تر بیرغ لاندې راټول شول او هند یې له مغولو څخه ونیوه. کله چې شیرشاه سوري هند ونیوه 14 کاله وروسته د بابر افغانې مېرمنې بیبي مبارکې له شیرشاه څخه یې خواست وکړ او د خپل میړه وصیت یې پر ځای کړ او د خپل میړه مړی کابل ته راوړ او په هغه بڼ کې چې بابر ډیر خوښ و خاورو ته وسپاره. له دې امله دا بڼ تر اوسه د بابر بڼ په نوم سره یادېږي. دی په 1530 کال همالته مړ کېږي، ګرچې په لومړي سر کې اګره کې خاورو ته سپارل کېږي، خو د خپلې مېرمنې ته چې بیبي مبارکه نومېده او هغه د یوسفزیو له ټبر نه د ملک منصور لور وه،
د هغې د روایت له مخې چې د وصیت کړی و چې ما باید په کابل کې د بابر په باغ کې ښخ کړي او د بابر باغ تقریبا د په هغه وخت چې کابل ونیو شاوخوا په 1504 کال انجینرانو ته امر وکړ چې دلته باید یو باغ جوړ شي او دغه باغ تقریبا د چرسوتون په سرک باندې د غره په لمنه کې چې یو ډېر ښکلی ښایسته موقعیت لري د انجینرانو لخوا په 28 جریبه ځمکه کې تقریبا دغه باغ جوړ شو چې اوس له ډېرو مهمو باغونو څخه ګڼل کېږي. د څېړونکو په وینا چې د بابر تر مرګ وروسته د بابر د لمسیانو د ټبر لپاره کابل د اوړي تېرولو ځای و او هر کال به یې لویه شاهي قافله له هندوستان څخه د لاهور، پیښور او د خیبر له لارې کابل ته راتلل او دلته به یې وخت تېراوه. کله چې د بابر زامن او لمسی کابل ته راتلل نو هر یوه به د بابر بڼ د رغولو او سمسورتیا لپاره ځانګړی پام کاوه. په 19مه پېړۍ کې د نورو ترڅنګ شاهجهان لخوا د بابر د قبر سره نږدې د مرمرینو ډبرو جومات جوړ کړ، خو د بابر قبر هماغسې وساتل شو لکه چې ویلي وو. پوهان رازقي نړیوال د بابر د اولادې لخوا په بابر بڼ کې د جوړو شوو آبادیو په اړه داسې وایي. چې بابر مشر د زوی جلال الدین محمد باغ جوړولو ته اقدام وکړو او خصوصا د دې مرکز جوړ کړو. هغې نه وروسته شاهجهان هغه څو کاله تر کابل نه لیدنه کړې ده او بالاخره دغه جومات چې دلته موجود دی هغه د شاهجهان د معماریو نه دی. د هغې نه وروسته جهانګیر چې په سلیم باندې مشهور و دې باغ په جوړولو کې خاصه توجه کړې ده. ښاغلی پوهان رازقي نړیوال وایي چې په بابر بڼ کې د افغانستان د شاهانو لخوا هم ډیر کار شوی او ټولو د بابر بڼ د پخواني بڼې د سمسورتیا د ساتنې ترڅنګ نوې آبادي هم پکې ترسره کړي دي. د دې نه وروسته تیمورشاه دراني هم د باغ دغه قصر چې دی چې هغه دغه برخه خپل کړه ته چې هغه د مغولو د کورنۍ نه و هغه ته اهدا کړو. د تیمورشاه نه وروسته امیر عبدالرحمن خان په وخت کې خصوصا دغه قصر جوړیږي، د حرم سرای جوړیږي او کاروان سرای جوړیږي. د امیر حبیب الله خان په وخت ته هم توجه کیږي، خاصه توجه چې دی به تشوي د اعلی حضرت امان الله خان لخوا شوی. د په وخت کې د عمومي تفریحګاه په حیث یو میله ځای شو او په دې کې د دې خان میلې هم دلته شوی او نور میلې د اخترونو او د هم دلته د هغې نه وروسته نادر خان هم د دې باغ عمراني دغه ته توجه وکړه. په تېره به د بابر مرقد د نادر خان په وخت کې جوړ شو. د ظاهرشاه په وخت کې هم دا باغ د نظره نه غورځېدلی. د بابر له قبر سره یو شمېر نور قبرونه هم لیدل کیږي. دا چې دا قبرونه د چا دي په دې اړه د بابر بڼ یو تن کارکوونکی پرې غږېږي. هغه کسان چې په هغې وخت کې په کابل کې وفات شوي دي، یو یې زوی د میرزا هندال، بل یې لمسی د میرزا حکیم او یوه یې کړوسی د ګوهرنسا نومېږي چې د لوی احمدشاه بابا انګور کېږي او د تیمورشاه میرمن هم پاتې شوې ده. خپله دغه مقبره او هغه لیکل شوې لوحه چې ده دا پخوانۍ ده، تاریخي ده. د جهانګیر په وخت کې کله دې باغ نه لیدنه کړې ده، دغه لوحه یې ورته جوړه کړې او دلته یې نصب کړې ده. دا مرمرینه چاردیواري چې تاسو ګورئ دا د په هغې وخت کې جوړه شوې وه تر 19مې پېړۍ پورې وه. د هغې نه وروسته بیا ړنګه شوې ده. د هغې څه پاتې شونې ټوټې دلته پاتې دي. دا اوس دا وره چې باغ رغول کېدو په هماغه تاریخي بڼه باندې دا چاردیواري چې د سکیچ او ډیزاین په یو موزیم کې موجود و او هغې نه په ګټې اخیستنې سره دا جوړه شوې ده. بیا دلته د 2002 کال نه را په دې خوا دا دلته وجود لري. په کابل کې د تنظیمي جګړو پر مهال د بابر بڼ هم د کابل ښار د نورو برخو په څېر ډېر ویجاړ شو او خلکو د دې باغ ځینې ونې پرې کړې. شاوخوا دیوالونه او داخلي ودانۍ په توپونو او مرمیو سوری سوری شوې. خو په افغانستان کې د ښاغلي حامد کرزي په مشرۍ موقتې ادارې په جوړېدو سره په 2002 میلادي کال کې د دولت لخوا د اغاخان فرهنګي بنسټ سره د دغه بڼ د بیا رغونې قرارداد وشو. د اغاخان بنسټ لخوا د دغه بڼ تاریخي ارزښت ته په کتو یو ځل بیا دغه ښکلی بڼ په پخواني بڼې سره ورغول شو.
کله چې موقته اداره په افغانستان کې جوړه شوه، بیا یوه نړیواله مؤسسه چې د آغا خان پراختیایي شبکه ورته ویل کېږي هغه راغله، د حکومت د افغانستان سره قرارداد امضا کړو. هماغه و چې د 6 کلونو نه زیات موده د باغ بشپړتیا او بیا رغونه وشوه او ټول هغه څه چې وران شوي په هغه پخواني سبک باندې بیا ورغول شول. 1980 کال نه را په دې خوا دا باغ د یوې داخلي مؤسسه چې مؤسسه حفظ و مراقبت باغ بابر ورته ویل کېږي اداره کېږي. دغه باغ څو وارې زیانونه ولیدل او بیا بیرته ورغول سو. د لومړي ځل دپاره د ده زوی چې همایون نومېده دا باغ یې ورغو، بیا یې مسی چې اکبر پاچا نومېده، ورپسې د اکبر پاچا مسی چې د جهانګیر زوی شاهجهان و هغه دا باغ ورغو. د نادر افشار په وخت کې هم دې باغ زیان ولیده، خو احمدشاه ابدالي دغه باغ له سره جوړ کړ او له هغه وروسته امیر عبدالرحمن خان او امان الله خان هم ځینې مهم ځایونه د دغه باغ ترمیم کړل. په هر حالت باندې دغه باغ په تفریحي لحاظ باندې په تاریخي لحاظ باندې ځانګړی ځای لري چې د وروستي ځل لپاره دا د آغا خان د فرهنګي ټولنې لخوا په خیال مې په 2002 کال باندې جوړ شو. البته د کابل ښار چون په تاریخي لحاظ باندې او د آب و هوا له مخې تقریبا یو ځانګړی موقعیت لري په دغه سیمه کې، نو ځکه دلته نور باغونه هم له دې نه پرته د بابر د باغ نه پرته آباد شوي دي چې موږ د علي مردان باغ، د چرستون باغ، د قلعه فتح الله باغ او یا د حسین شاهي باغ، د پغمان باغ چې طبیعي ښکلا یې لا ښکلې او په زړه پورې دی. دغه ډول باغونه نور هم په کابل کې آباد شوي دي، خو د بابر باغ تقریبا ځانګړی ارزښت لري او ځانګړې هنري ښکلا او دبدبه. د بابر بڼ نه یوازې اوس افغانانو ته بلکې نړیوالو لپاره هم فرهنګي او تاریخي اهمیت او حیثیت لري او د نړۍ له هر ګوټ نه هغه سیلانیان چې غواړي د مغولو له تاریخ او مدنیت نه ځان خبر کړي یو ځل خامخا د معلوماتو او سیل لپاره دغه بڼ ته راځي. همداراز د بابر بڼ د خپل تاریخي ارزښت ترڅنګ د افغانانو لپاره ډیر فرهنګي ارزښت لري او هر کال دغه بڼ کې ملي او نړیوالې ورځې لمانځل کیږي. د مشاعرو سیمینارونو جوړولو ترڅنګ عنعنوي میلې لکه د بزګر د ورځې میله، د کوچني او لوی اخترونو میلې هم په دغه بڼ کې ترسره کیږي. نو د بابر بڼ تاریخي، فرهنګي او تفریحي ارزښت او اهمیت ته په کتو سره افغانستان له یونسکو غوښتنه کوي چې د بابر بڼ د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت